نسيم الشوق يلهو في الحنايا. د دې نظم سرلیک دی مغرور مگر ز انسانه. تجمل بالعطاء تعش كريم. شاعر رحمت الله رحمتی. سعد في دنيا البرايا. نشرونکې اداره تعلیم الاسلام رادیو. وكن نبيلا فهذه من كريم الاسلام. کنجوس د خدای ورکړې شتمني وه، ډېرې مځکې وې، باغونه وه، غوایي وه، په هستي یې مغروري همیش کوله، ګر سره یې څوک په سترګو نه لیدله. تر شو کارو یې خوښ و بد کارونه، ټولول بې د نیکانو ازارونه. له ازله بېچاره دا رقم جوړو، یو کنجوس و بل یو نکي په نس موړو. یو ورځ اراده سوه بهر ته، 2 او 3 ورځې یې نیت سو سفر ته، چې هلته وکړي عیش او عشرتونه، په پیسو رانیسي ځان ته ګناهونه. ډېر شوقي د عشرتو پر دې دنیا و، نو یې ځکه پروا نه وه د ګناهو. نو چې کله یې سفر ته اراده سوه، د غریب د ژوند نیټه نوره پوره سوه. عزرایل ورته ویله چې انسان روح جوړمه، نور وړ نه د جهان یم، له لوري د خالق را لېږل سوی، چې ستا روح یوسم دا امر ماته سوی. سړی یې وار په زارۍ سو اسرایل ته، داسې عرض یې کوي ورپېش د روح محصل ته، چې درېیمه د جایداد مې در کومه، ته 3 ورځې مهلت راکه محترمه. ما اوس یو ځل نیت کړي منظرې ته، سیاحتي ځمه و بلې جزیرې ته. دې ملکې د خالق ورته ویله چې وخت نسم در کولی زه هېڅکله. سړي وویل نیمۍ دنیا مې ستا ده، صرف 2 ورځې مهلت راکه زما سودا ده. دا خبر هم اسرایل ونه منله. کنجوس بیا ورڅخه داسې وغوښتله چې هر څو دنیا لرم حاضر کومه، خو 1 ورځ مهلت راکه دم په دمه. اسرایل ورته ویله چې ښاغلې نور دې وخت پر دنیا نسته نازولې. ویل زه چې صدقه سم اسرایله، دومره وخت راکه چې خط ولیکم خپله، یو څه لیکمه په زړه مې ډېر ارمان دی، ما منلی نور دا امر د سبحان دی. ویل ولیکه لږ وخت دې لا مانده دی، چې ته خط لیکې بالا دې وخت پوره دی. سړي هم پر کاغذ داسې ولیکله چې انسان غافل مه ګرځه هېڅکله، په خپل ژوند کې توشه جوړه د عقبا که، ډېر اوږد وخت دی جنتي کالي پیدا که، دنیا ډېره بې وفا ده ماته ګوره، په هستي مې 1 ورځ نه کېږي وروره، چې هر څومره شتمني پر دنیا زما ده، 1 ساعت ژوند نه پکېږي بې معنا ده. د خپل ژوند په اهمیت ځانونه پوه کړي، ځان راټول پر دې نړۍ له عشرتو کړي. تر دې خط وروسته رخصت سو له جهانه، مغرور مه ګرځه پر مځکه مسلمانه، چې هر څوک کوي د کفر رواجونه، وړي به تل د مظلومانو ازارونه. سرچینه وي د فساد د ده له لوري، خود به خپل دین ته په سپکه سترګه ګوري. ټیکهدار پر دې نړۍ وي د بدیو، توبهګاره وي په ژوند کې له نیکیو. نه په قبر کې ماران سته، نه ګروزونه، نه دوژخ سته، نه د خدای نور عذابونه. چې هر څه کوي کوه دا دنیا ده، د شیطان لعن اوله وینا دا ده، که هر چا د دې لعن په خوله کوله، دوژخونه به یې ځای وي تل تر تله. ولا